بېوزله افغانانو پر ځای باید له عربستانه غرامت واخلو. د سپټمبر د پیښې قربانیانو کورنۍ وایي افغانان پخپله د ترهګرۍ قرباني دي. د دغه کورنۍ ځینو استازو له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د افغانستان پر خلکو مستقیم ادعا نه لري. نو د بایدن حکومت ته پکار نه چې د ملکي افغانانو په شتمنیو کې تصرف وکړي. دوی وایي افغانستان پخپله په تیرو 20 کلونو کې د ترهګرۍ قرباني دی او د دې جدي اړتیا ده چې له دوی سره مرستې وشي. د قربانیانو کورنۍ نیوکه کوي چې د پیښې اصلي مسؤلین چې عربان دي امریکایي حکومت ورسره دوستانه اړیکې پالي، خو برعکس د بېوزله افغانانو پر وړاندې بیا داسې غیر عادلانه اقدام کوي او شتمنۍ یې ویشي. بلخوا تر دې دمه امریکایي محکمې د بایدن د هغه فرمان په اړه پریکړه نه ده کړې چې د افغانانو 2 میلیارډ ډالر شتمني په 2 برخو ویشله. د بایدن دا پریکړه هر ورځ له نوو توندو غبرګونونو سره مخ کیږي.